السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزیزانو دوستانو، الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. دغه افغانانو په باره کې مې نظر در سره شریکوو چې اروپا، امریکا، کفري ملکو کې الله تعالی ژوند ور نصیب کړی دی. عزیزانو، مسؤلیت دی، مهمه پوښتنه ده چې هر افغان باید ځان نه وکړي چې زه دغه وطنو کې د اولادو سره اوسېږم، کورنۍ فامیل سره زه څه باید وکم یا زه څه کړی شم چې زه ما اولاد دننه اسلام کې پاتې شي. الله تعالی اسلام کې استقامت ور نصیب کړي. اولادو په باره کې ما یو 2-3 ویډیوګانې در سره شریک کړی هم وو. مهمه دغه دی چې د فرد په حیثیت باید مور و پلار د اولاد ته وخت ورکړي، د اولاد سره وغږیږي، د عقایدو په باره کې ورسره وغږیږي، د دیموکراسي په باره کې د خپل اولاد سره وغږیږي، د کلتور په باره کې د خپل اولاد سره وغږیږي، د غیر مسلمو د کلتور په باره کې د خپل اولادو سره وغږیږي. په دغه ماحول کې چې اوسیږي، شاوخوا مکتب ته ځي، میډیا دی، دغه ټولو په باره کې باید مور و پلار اولاد ته وخت ورکړي، ورسره وغږیږي چې د څه شي سره مخامخ یې، ته عقیده د څه شي سره مخامخ دی، ته د کوم کلتور سره مخامخ یې، ما او تا کلتور څه شی دی، غیر مسلمو کلتور څه شی دی. د مور و پلار د کور ماحول مسؤلیت جوړیږي چې د خپل اولاد سره وغږیږي، خو کفایت نه کوي، بس نه دی. دویم قدم کې دا ډیر مهم دی چې د دینی مجلسو، دینی تعلیمو ادارو پورې چیرته چې د قرآن کریم درس وي، چیرته د نبی علیه الصلاة والسلام درس وي، عملی باید خپل اولاد د لاسه ونیسو، یوسو هلته ورسره کینو. زه سبب د ده ګرځي چې ما او ته اولادو ته الله تعالی په دین او اسلام کې استقامت ورنصیب کړي. هر ځای په اروپا په دغه ځایو کې دینی مجلسونه شته، د قرآن کریم درسونه شته، د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو درسونه شته، فقهي مجلسونه شته، فقهي درسونه شته. ورسره خپل اولاد ځان لاسه ونیسو، عملی درسو ته لاړ شو، ورسره کینو. ورسره دویمه خبره دم ډیر مهم دی چې موږ تاسو دغه وطنو کې د علماو د خبرو نه، د قرآن کریم د خبرو نه لرې پاتې کیږو. یو عالم ځان ته پیدا کو چې د قرآن او د حدیث نه خبر وي، د اروپا د ماحول نه خبر وي، د ساینس نه خبر وي، د دیموکراتي نه خبر وي، د ازادي نه خبر وي. داسې عالم ځان ته پیدا کو، کور کې زه ما اولاد یو 10 دقیقې، یو 15 دقیقې، یا 20 دقیقې غوږ ورته ونیسو. دا سبب د ده ګرځي چې موږ ته الله تعالی په دین او اسلام باندې استقامت را نصیب کوي. عزیزانو، مشکل په دغه کې دی چې موږ چاته وایو افغانانو ته چې یو عالم درته پیدا کړه چې د قرآن د حدیث نه خبر وي، د اروپا د ماحول نه خبر وي، اروپا د کلتور نه خبر وي، غوږ ونیسه. د زی مذهبي ډلې ته غوږ نیسي د عالم په نام، د زی جهادي رهبر ته غوږ نیسي د عالم په نام. هلکه موږ جهاد ته نه یو راغلي، موږ څوک مړه کوو نه، موږ کوم وطن نه نیسو، نه د جهادي مضمونونه موږ تاسو ته ګټه رسوي، نه د سنگر خبرې موږ تاسو ته ګټه رسوي. مذهبي ډلې ته غوږ نیول، جهادي رهبر ته غوږ نیول د عالم په حیثیت د دې وخت ضایع کوي. ته باید داسې عالم ته غوږ ونیسې چې د قرآن د حدیث خبرې کوي. ته باید داسې عالم ته غوږ ونیسې چې د اروپا د کلتور نه خبر وي، د جامعه نه خبر وي، چې ما او تا اولاد د څه سره مخامخ ده د هغې نه خبر وي، اما او تا ته ګټه رسوي. مذهبي ډلې ته غوږ نیول دویم مشکل دغه دی چې ټول دین، ټول اسلام داسې درته بیانوي که دغه یو څو کلمې دی وویل، 10 واره دی وویل، 20 واره دی وویل، د شپې به خوب ویني، خیر دی شته. که دغه کلمې چې درته وښیي د دې ونه وویل، یو بد خبر سره مخامخ کیږي، یو بد خوب ویني. د مذهبي د خلکو فکر دی چې ټول دین اسلام نه دومره کې شی جوړ کړ لکه خپل فکر چې دی. دغه چې زه غوږ ونیسم چې دغه رقم اسلام ماته تشریح کوي چې زه اروپا کې یم، د اروپا د کلتور نه ده خبره، دغه ماحول کې چې زه اوسېږم نه ده خبر، او اسلام هم داسې راته تشریح کوي چې که دا کلمه دې وویل ښه خبر به در سره مخامخ کېږي، ښه خوب به ویني، که ودې نه ویل خیر دې نشته. دا دین بیانول دا رقم ما او تا ته اروپا کې ګټه نه رسوي. د عالم په نام، د عالم په فکر، د عالم په ذهنیت مذهبي ډلې ته غوږ مه نیسئ، ژوند در خرابوي. یخ په ځای دینی مجلس،
دینی درسګاو پر ځان نیول عملی، یو عالم ته غوږ نیول چې قرآن او حدیث بیانوي. اروپا د کلتور سره بلد دی، زه ګټه ترې اخیستی شم، ما اولاد ګټه ترې اخیستی شي، زه مور و پلار یې واوري خپل اولاد سره یې شریکي، د ډیر مهم دی. دریم شی چې در سره شریکوم چې موږ تاسو دغه سبب ګرځي چې نن اسلام کې ما او ته اولاد پاتې شي. عزیزانو زه سویډن کې اوسېږم، اروپا کې. د سویډن د اتحادیو وطن دی، کلتوري اتحادیو وطن دی. هر وطن دلته یو اتحادیه درکوي، یو څه نفر سره راټول شي، کلتوري فعالیتونه پکې وکړي، کلتوري فعالیتونه پکې وکړي. دغه اتحادیونه باید ګټه واخلو، داسې ګټه واخلو، داسې کلتوري فعالیتونه وکړو چې خپل اولادو ته خپل کلتور وښیو. ډیره جدي مسله دی عزیزانو. ځینې خلک د پوښتنه کوي چې دغه خلک چې دی کلتور د اسلام سره ګډ کړی یا اسلام د کلتور سره ګډ کړی، دا صحیح خبره نه دی، دا صحیح سوال او پوښتنه نه دی. کلتور دایره ځان ته شی دی، د اسلام دایره ځان ته شی دی عزیزانو. خو یوه جدي خبره دی چې فکر مو وي، کله هم په اروپا کې چې په خپل کلتور کې دننه پاتې شو، موږ چانس ډیر دی چې اسلام کې پاتې شو. کلتوري اتحادیونه موږ تاسو ګټه واخلو د خپل اولادو دپاره. زه خبر نه یم نور ملکو کې دیني درسګاوې به ډېر وي، نور ملکو کې به هم دا اتحادیې وي، خو سویډن کې چې زه اوسېږم د اتحادیو وطن دی. که چیرته زه خپل کلتور خپل اولاد ته وښیم، خپل افغانانو ته یې زه مخته کړم او ما افغان ما اولاد نن افغاني کلتور کې دننه پاتې شي، دوی ګارنټي به حد ډیر ده چې اسلام کې دننه پاتې کیږي. د اسلام دایره عزیزانو ډیر وړوکی دی، د کلتور دایره ډیر غټ دی، ډیر ستر دی. که چیرته زه نن په خپل افغاني کلتور کې پاتې شم، ان شاء الله تعالی د سبب ګرځي چې موږ اولادونه موږ ټول نن اسلام کې پاتې کیږو. عزیزانو د ډیر جدي ده چې دغه مو باید فکر وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.